ما تاسو ته هغه قصه ذکر کړې وه که نه د مصر د یو عالم یعنې د زمونږ د سړو هغه امیدونه څنګه یې ارمانونه او په خپله به دومره داسې سړی که نه لکه بېادبي دې معافي او که دا خبرې سختې داسې سړی به چې ډوډۍ به ورسره هم ونه خوري شته داسې که نه دومره کرکه به دې کېږي چې داسې په بد حال به ګرځي چې ډوډۍ به ورسره هم ونه خوري خو دیم ګورې ښځه کې څه مواصفات غواړي دیم څوک دی نو هغه عالم ته یو خط راغی و ما یې درس اورېدو دا خبره ما ډایرک واورېده نو هغه بیا هغه خط هغه کې هغه یې ویې پاڼه نو هغه ورته لیکلي دي چې شیخ زما یو خدمت دی د الله دپاره یې وکړو زه واده کول غواړم خو داسې ښه جنۍ راته میلاو نه شوه نو که ستاسو په نظر کې څوک داسې خو چې داسې چې ښایسته یي دنګه یي تکې شنې سترګې او د قوم او د نسب نه زوروره یي یعنې خانداني او چې د رنګ نه تکه سپینه یي او چې دیني سبق یې ویلی عالمه یي او چې دنیوي یې ویلی او چې کوړمې مالدار یي لکه مور پلار یې څه مالدار یي او په پخلي او په دې هر څه پوهېږي او دا لیګی د مواصفات ذکر کوي دا د ښځې دا چې ته ځان له فارغه ناست یې که نه او جمع کړي دي هر څه نو هغه شیخ چې دا هر څه ووایي بیا ورته ووایي زه به لوی خر یم که داسې جنۍ زما په نظر کې او تا ته یې ویم زه یې ځان له ولې نه کوم چې داسې جنۍ زما په نظر کې راغله زه به په تا پسې ګرځم زه په خپله ولې نه ورځم چې واده وکړي لیونی یم زه بل ته وایم او دا خو ده رښتیا اوس که موږ ته داسې څوک مواصفات ونه میلاو شي نو ستاسو څه خیال دی زه بیا په تاسو پسې ګرځم چې یاره هغه پلاني ښځه نه وکړه پلاني نه وکړې خو هسې ما دا خبره وکړه ما یې د دې ځوان زړه ته څه نه کېدو زړه ته یې څه کېدو زړه ته یې څه نه کېدو پوره لیست یې لیکلی دی پوره لیست ښکلي او درنۍ او دروند خاندان او سکول سبق یې ویلی او دغه یې ویلی او پلانې یې ویلی او ده یې ویلی او دې ته نه ګوري چې په ده کې څومره کمي دي دې ته نه ګوري دا خبره په قرآن کې هم شتي دا خبره په حدیث کې هم شتي سورة النساء کې دا خبره شتي وعاشروهن بالمعروف او ژوند ورسره په ښایسته طریقې سره تېروئ کېدای شي یو شی ستاسو بدی شي الله پکې خیر اچولی حدیث کې دا دي که یو سړي په ښځه کې یو خوی بدی شي نو هغه نورو خویونو ته دې ولې وګوري نو ګزاره به روانه وي دغه شان ښځې ته موږ دا وایو که په خاوند کې د یو خوی بدی شي هغه نورو ته وګوره لکه موږ کې مشکل دا دی چې موږ هغه یو پوینټ راټینګوو کم چې د کمزورتیا دی لکه اوس یو سړی د واده یې کړی دی ښځې څومره دینداره ده تهجد هم کوي مانځل هم پاسي او دی هم مانځله پاسي او د ټولو خدمت هم کوي او ښه ښایسته ښځه ده او ښه اخلاقي او ښه سبقونه وي خو سهار پراټې نه شي پخولی نو دا بدبخته به نه دا هم څه شی راوستی ته دا وګوره یوې پراټې د لاسه او یا د یو قسم انګولي د نه پخولو د لاسه د په ښځه باندې ټول مکمل کراس راکړو ښه نو دې ته وګورئ چې هغه څومره دینداره ده هغه الله ته څومره نږدې ده هغه څومره خوش اخلاقه ده هغه څومره خدمت دی دې ټولو خبرو ته وګوره نو دې ښو ته ګوره دغه معمولي عیب چې دی دا به پکې څه شي دا به پکې پټ شي